بله خبره دا ده چې دا یو عادت اوس جوړ شوی دی مجاهدین بس دغه میډیا ته متوجه دي د فیسبوک دی یو دغه شان دي چې یو مشر د یو شخص سره ملاقات کړی یو مشر یو حرکت کړی بس د دې خوا جذباتي طالبانو سره ولاړ شي دا نو ولې د دې په کې سره ولیدله دا ولې پلانکي ځای ته ولاړ دا پلانکي کار دی ولې اعتراضونه ټول مفتیان شو ټول مشران شو ګورئ د اسلامي نظام دا د افغانستان په ځکه کې چې هر څوک اوسېږي د دې ټولو خلکو ساتنه او حفاظت دا د اسلامي نظام مسؤلیت دی نو په دغه نظام کې اوس هغه د موږ په رعایت کې چې اوسېږي په دې کې شهیدان اوسېږي په دې کې بریالیان اوسېږي په دې کې غلط شته په دې کې رکب برکب مخلوق شته خو د دې ټولو خلکو امنیت دا د نظام مسؤلیت دی البته بعضې هغه خلک چې ګمراهان دي ناروا کوي هغوی اسلامي امارت داسې محکمه لري خپل چوکاټ لري امر بالمعروف کوي د خپل درجې مطابق به هغه ته جزا ورکول کېږي هدایت ورکول کېږي څوک چې په منکر اخته یې هغه ته به وایي چې دا کار به نه کوي څوک چې په غلا اخته یې هغه به داسې به جدي وي څوک چې په اختطاف اخته یې هغه به داسې جزا به ورکړي په خپل چوکاټ خو داسې نه کېږي چې بس په افغانستان کې څوک یې ستا عقیده ورته خراب وي یا به خامخا ګرده وژل کېږي هر څوک د مرګ مستحق دي د غله حکم دا دی چې مړ شي که دا حکم چې داسې پرېږدي خو داسې پرې کېږي د شرابي حکم دا دی چې مړ شي که دا حکم چې په درو ورکېږي په درو ورکېږي نو داسې نه دی چې دلته د اسلامي امارت په دایره کې څوک اوسېږي که د اسلامي امارت یو مشر ورسره ولیده بس تا ته بیا درته خراب اسلام وجه مرکب داسې چې دا زاړه خلک پاتې دي دا زاړه حکومت خلک نو د دې سره د اسلامي امارت مشران کله ویني راغواړي د شوقي شنور د خارج لپاره وغواړي اطمینان ورکړي د دې لپاره چې بیا په خارج خلک زما او ستا په مقابل کې جوړوي بیا بله دروازه د چا راته خلاصېږي هغه به ښایي که د دې پاتې زما او ستا د نظارت لاندې ژوند وکړي نو قدرمنو مجاهدینو دغه هر ځای لیکنې را مه کوئ دا شل کاله چې تاسې پر کومو مشرانو اعتماد درلودی د دغه مشرانو په اطاعت کې د دغه مشرانو په هدایت باندې مو قرباني ورکوئ د دوی پر هدایاتو باندې روان بس دا نظام وچلوئ اوس هم هغه مشران دي هغه اعتماد مو وساتئ په اعتمادي به کوئ پر خپلو مشرانو الحمدلله په دې نظام کې شیوخ دي علما دي امیرالمؤمنین صاحب الله پاک دې حفاظت وکړي چې څومره د فرزان د جذباتي د قوي ایمانداره شک راځي لس ولې د ستا قوي ایمانداره دی امیرالمؤمنین صاحب د غور په خپل اسلام او ایمان باندې مستقیم دي چې الله تعالی دې نور وکړي نو دا د اعتمادي وکړي چې دا مشران ولې د پلانکي سره ولې د پلانکي سره د دې اړتیا نشته چې بس تاسې لیکنې کوئ دنیا په ځان خبروئ په خپله کوم مجاهد دی هغه مجاهد دا بل مجاهد په خپله سره د دې سره اخته او بل د دې فیسبوک د دې شان سره چې ډېره ضرورت ده چې اړتیا یې نه وي تعلق مو ورسره ساتئ خپلو اعمالو سره درسونو سبقانو دې ته متوجه شئ او قدرمنو په اخري کې دا خبره دا کوم ملګري چې مخکې مې ورته وویله چې یوازې په خپل سبق درس دا مطلب نه وي د نظام ساتنه مهمه ده